ستړي مه شئ، زه رحمان بنری یم. نن زه د یو لوی ګناه اعتراف کوم، او هغه ګناه چې زما د لاسه پښتانه په نفاق کې دي او د یو بل ګریوانونو ته یې لاس ور اچولی دی، باید د دې کار نه زه قلار شم. او دا چې د پښتون تحفظ مومنټ او نېشنل ډیموکریټک مومنټ، عوام نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترمنځ نفاق دی، روغه جوړه نه کېږي. د دې ټولو سبب زه یمه. زه دا منمه چې زما خبریالتوب که نه وی، دا به ټول په خپلو کې یو وی، روغ به وی. خو دا اعتراف زه د فاشیسټانو، دا اعتراف زه د سختدریځه مذهبي جنونیانو، دا اعتراف زه د جی ایچ کیو، د زرخریدو، د راګ درباري غږونکو، غلامي ذهن لرونکو خبریالانو، او دا اعتراف زه د هغه خلکو په وړاندې نه کول غواړم کوم چې در اصل د پښتون زلمي کل په ذهن کې د وسوسې او د اصلیت او د مقصدیت نه د لرې کولو یو شعوري کوشش کوي. دا زلمی کل په خاصه توګه هغه پښتون زلمی ته چې هغه په سیاست، مکالمه، ډیبیټ، مباحثه، دلیل، منطق او سیاست یقین لري، په جمهوریت لري، هغو په مخ کې دا اعتراف کوم. سویم ورځ ما په دې بحث نه کو، خو ډېرو ملګرو راته وویل چې باید دا ستا ذمهواري جوړېږي چې د خپل زلمي کل رهنمایي وشي، هغو ته د ډیبیټ چل ور وښایې، هغو ته سټراټیجیز ور وښایې، هغه د دې منافقت نه، د دې فاشیزم نه، د دې درباري راګ غږونکو خبریالانو او پروفیشنل اخوانیانو د منافقت نه خبر کې، باید دا کار وکړې. اوس زه راځم اصلي موخې ته، چې خلک وایي چې بنیری در اصل داسې کار وکړي چې هغه بیا د پښتنو ترمنځ د نفاق سبب وګرځي. یو دوه مثالونه یې ور زده کړي دي. یعنی معنی دا ده که چېرې ما د منظور پښتین صاحب سره مرکه نه وی کړې او ما د محسن داوړ صاحب سره مرکه نه وی کړې، معنی دا ده چې دا دواړه فریقین چې دي یو بل سره روغ وو، یو بل سره به سهار غرمه ماښام بنډارونه کول، او د دې کارکوونکي چې دي د یو بل له به غاړې ورکولې. یعنی که دا کار ما نه وی کړی، داسې به شوی وی. او داسې معلومیږي چې دا ټول پښتانه د ټولو پښتنو سیاسي ګوندونو ترمنځ نفاق زما د لاسه دی. یعنی محمود خان اسکزی صاحب او اسفندیار ولی خان صاحب ځکه یو ځای کینی چې دا د رحمان بنری یو شرارت وکړي او د هغې د لاسه دا دواړه د یو بل ترمنځ اختلاف وي. یا بیا باچا خان خلاف هم صمد خان اسکزی صاحب مالم سولی وو. صمد خان اسکزی صاحب سیاسي تګلاره د باچا خان په مخالفت کې د پښتونستان ناره چې وه، یوازې پښتانو له ځان له ریاست او ځان له هیواد جوړولو ناره چې وه، هغه صمد خان اسکزي ته ما په غوږ کې ویلې وه. یا داسې ښکاري د دې خبرو نه زه داسې اندازه کوم چې د پښتنو په دې خاوره کې چې څومره شر فساد دی، که د مومن خان شیرنۍ قصه ده، که د ادم خان درخانۍ قصه ده، ادم خان درخانۍ قصه ده، که د کونړ غلام احمد وو، که د بخمنیر دی، که څومره چې داستانونه تیر شوي دي، څومره چې په پښتون ملت کې او پښتون خاوره کې د فوک قصې تاسو اورېدلي دي، او په دې کې عاشقان ناکامه شوي دي، او په دې کې رهبران ناکامه شوي دي، او په دې کې پښتنو کې نفاق پیدا شوی دی. او د کونړ غلام احمد چې بانډیل ته راته نه، هلته خلکو خلاف ټوپکې ذکر راپورته کړی و چې رحمان بنیر ورته شکایت او شرارت کړی و، او په تیرا کې خلک بخمنیر ته ځکه ولاړ و چې رحمان بنیري ورته سازش او شکایت کړی، او د ادم خان درخانۍ د مینې داستان ځکه ناکامه شو چې رحمان بنیري ورته ویلي و چې یاره دا باید ناکامه شي. د خدای نیکبختو دا انساني فطرت دی. د امان الله خان خلاف په 1929 کې د حبیب کلکانې بچه سقاو مانو راپورته کړی، ببرک کارمل ته مانو ویلي چې د روس نه په ټینکونو سور شه او راشه افغانستان ته. دا کار مانو کړی چې د روس د ټینکونو د راتګ نه وروستو دلته د امریکایي
ډالرو کندو بورۍ مې پاکستان ته خلاص کړه، بیا مې اخوانیانو ته وویل حکمتیار دی ته او مجددي دی ته او سیاب دی ته چې تاسې لاړ شئ د پاکستان په کیمپونو کښېنئ او په افغانستان کې د روس خلاف د جګړې لپاره کار شروع کړئ. یعنی دا دې ته لږ سوچ پکار دی، دې خبرو ته لږ په سړه سینه زغم نه کار اخیستل پکار دی چې د اسلامي خلافت ختمېدل چې وو اتاتورک ختم کړي، رحمان بنیری ته ختم کړي. د شیعه او د سني ترمنځ اختلاف به رحمان بنیری نه پیدا کړي، د څلورو امامانو ترمنځ اختلاف رحمان بنیری نه پیدا کړي، د پیغمبر سپېڅلي د نورستو څلورو خلیفو ترمنځ مباحثه په دې باندې شوې وه چې رحمان بنیری ورته ویلي نه. په دنیا کې پروردګار داسې پیغمبران را لېږلي چې د یو پیغمبر نه وروسته بل راغلی، د بل نه وروسته بل راغلی، د بل نه وروسته بل راغلی دی. سبا به څوک په ما دا الزام هم پورې کوي چې صاحبه دا خو په دنیا کې حابیل د قابل خلاف ځکه پورته شوی چې دا رحمان بنیری لمسولی وو. یا به کېدای شي چا په ستاسو په ذهن کې دا خبر راشي چې رحمان بنیری خو دراصل هغه تن دی چا چې ابلیس ته ویلي و چې ادم ته سجده مه کوه، یا ادم ته ویلي چې لاړ شه د غنم دانه وخوره، نو دنیا کې فساد جوړ شو. دا انساني فطرت دی. اختلاف او د اختلاف کېدل چې دا غلط شی هم نه دی، البته په دې باس پکار وي، په دې ډیبیټ پکار وي، د دې سره مناظره پکار وي، د دې سره مکالمه پکار وي. نو په ځای د دې چې مناظره وشي، مکالمه وشي، مباحثه وشي، دې سره شرق وسیږي. که یو سړي ته خطر را روان دی، خطر را روانه ده، په تا باندې حمله کېدونکې ده او ته په دې خپلو سترګو دا لاس لاس کېدې زه حمله نه ینمه، نو حمله نه ختمیږي د سترګو سره په سترګو پټولو باندې یا په غوږونو په لاس ښودو باندې، یا دا شکایت چې دا په لاره کې ګند پروت دی په دې کې چغچې مه وخی، نو وروره په لاره کې ګند یو چا چې جوړ کړی دی د هغه سړي نه تپوس ولې نه کوي چې ګند یې په لاره کې ورغورځولی دی، او هغه سړي باندې الزام پورې کوي چې یاره تا په لاره تلي خپلې پکې ښود نو بوی یې جوړ کړه. منطق، دلیل، مکالمه، ډیبیټ باید موږ چل زده کړو، خبرې چل زده کړو. ډېر زه وینم چې د پښتون تحفظ مومنټ زلمي کل غړي، د ان ډي ام د زلمي کل غړي، د عوام نشل ګوند، دا ټول په سیاست یقین لرونکي خلک دی، په جمهوریت یقین لرونکي خلک دی، دا په مبارزه یقین لرونکي خلک دی. خو کله نا کله د فاشیستانو، د اخوانیانو، د جی ایچ کیو هغه ضمیر پروشه راگ درباري غږونکي خبریالانو او د مذهبي سختدریزو په لمسه کې راشي، یا د هغو د شرارت د لاسه ستاسو فکر چې دی مثبت ځای باندې منفي طرف ته لاړ شي، هغه انرژي چې کوم ځای کې تاسو په مثبت ځای کې استعمالولی شي هغه منفي طرف ته لاړ شي. یعنی مثال په توګه د منظر پښتین صاحب په مرکه کې یو ډېره زبردسته خبره ده چې هغه په نړیوال ډګر باندې یو ډېر لوی اهمیت لري زما لپاره. هغه وایي چې د ښاغلي ټرمپ باید د پښتنو خلاف جګړه نه وي، د چین د پښتنو خلاف جګړه نه وي، په دغه سیمه کې هغه د هغې مالک دی، د ملکیت د هغو دی، ځمکې د هغو دي، جایدادونو د هغو دي، تاریخ، قام، ملت د هغو دی، هغه په دې جګړه کې تاواني کېږي. دې جګړه کې د هغو نه باید تپوس وشي د سټیک هولډر په توګه باندې، یعنی په دې باندې قامي ډیبیټ جوړېدل پکارو په دې خبره. خو د منظور پښتین صاحب دا خبرې ته چا غوږ نه دی نیولی، هغه د محسن داوړ صاحب دې خبرې ته چا غوږ نه دی نیولی چې محسن داوړ صاحب وایي چې د دښمن خلاف شریکه مبارزه در اصل د دې ملت د کامیابی راز دی، په دې باندې چا غوږ نه دی نیولی. دواړه مشرانو د یو بل نه ګیلې کړي دي، په یو بل الزامونه پورې کړي دي، دا کېږي. خو د هغو لهجې ته تاسو وګورئ، دا د تاریخ برخه ده. دوه کسان دا یو ځای وو، دا محسن داوړ د عوام نشل ګوند د طالب علمانو د تنظیم مشر وو، خو چې کله د پی ټی ایم په جرګو کې مرکو کې دی بشرا ګوهر، افراسیاب خټک صاحب نور شاملېدل، نو رحمان بنیری لا مرکې نه وې کړې چې ایمل ولی خان دی ته وویل چې ګوره که زما د ګوند غړي یې نو هلته به نه ځئ او که ځئ نو زما نه به اجازه اخلی. دا خبره خو زما د مرکې نه او زما د ټویټ نه مخکې خبره ده، دې ته پام ولې نه کوئ. دا که دې ترمنځ د اختلاف دی دا غلط نه دی. منظور پښتین صاحب خپله یو نظریاتي فکري رهبري لري، عوامي نشل ګل خپل یو تاریخ لري، محسن داوړ صاحب
بشرا گوهر بی بی افراسیاب خټک سے خپل لري، محترم محمود خان اسکزی سے خپل لري. باید دا دوی ولري د جمهوریت تقاضا د یو بل سره پس خبره د اختلاف راغله دی. سیاست ویم دی ته چې یو بل لارې جدا کړي، په خپل خپل لار ځي. ټول د ملت لپاره کار کوي، ټول د ملت د ګټې لپاره کار کوي، ټول د ملت د بدې ورځې نه راوخلو لپاره کار کوي. دې ته پام پکار دی، د دوی پکار دی. نو که یو سیاسي ورکر د بل سیاسي ورکر مخالفت کوي، هغه داسې پکار دی چې سیبا زما د مشر نظریه دادا منشور داده زما سره د دې ملت د ګټو لپاره لاره دادا، زما لاره چې دا مختصر ده، زما لاره چې دا اسانه ده، زما لاره چې دا بې خطره ده. بل باید دا دلیل وي چې زما لاره چې دا د سیاسي مبارزې ده، په سیاسي مبارزه کې سختۍ وي، مشکلات وي، جیلونه وي، غدارۍ الزامونه وي. بل داسې ویلی شي چې نه صاحب زما د سیکولریزم او زما د ډیموکراسي سره نه مازغه نه دی برابر. زه غواړم چې په دې هیواد کې یو داسې نظام زما د مشرتابه د کوشش د لارې راشي چې هغه د مذهبي فکر لرونکو سره سمون خوري او خپل دلایل وویل شي. په ځای د دې چې ته زړه ته وایي چې ته خو ډېر غټ منافق یې، ته خو ډېر غټ شیطان یې، ته خو ډېر غټ فسادي یې. دا دلیل نه دی، دا دلیل نه دی، دا د ځان د خطر په وخت کې په سترګو د لاس ښودلو او د خطر په وخت کې په غوږونو د لاس ښودلو مترادف خبره ده. دې سره خطر نه ختمیږي، دې سره تاسو کمزوري ثابتېږئ، دې سره تاسو غلط ثابتېږئ. لہذا کله چې تاسو د تحریک ترمنځ اختلاف پیدا کیږي، پام کوئ. تاسو په تحریک کې کم کس ناسته، ضروري نه ده چې تاسو رخواته چې کوم وکیل صاحب ناسته، خبريال ناسته، انجینیر ناسته، ډاکټر صاحب ناسته، دا ستاسو صحیح او سوچ ملګری وي. دا تور کوټ چې اچولې دی دا ستاسو صحیح او سوچ ملګری وي. ممکنه توګه دا خلک دا کار دې لپاره کوي، دا فاشستان دي، دا اخوانیان دي، دا مذهبي سختدریزان دي، دا د جی ایچ کیو د راک درباري غږونکي ضمیر فروشه خبريالان دي. د کلم ستا په ګټه نه خوشحالېږي. دی هغه سړی به تا ته همیشه ستا په نظر کې، ستا په ذهن کې د شک په توګه تا ته درخایي چې هغه د دی دا توره ګناهګاره سهره چې دا د ملت خلاف د غدارۍ دا درښکاره کوي او تا ته به بیا دا وایي چې صاحبه پام کوه پام کوه پام کوه. نو زه خپل زلمي کول ته وایم چې په ځای د دې چې تاسو د په ذهن کې وسوسه جوړه کړئ او دغه خلک ستاسو په ذهن کې وسوسه جوړولو کې کامیاب شي او د اصلي موخې نه او مقصد نه مو راوګرځوي. تاسو که د منظور پښتین صاحب پلویان یې، د هغه تفکر، تدبر، تګلاره، منشور، رهبري او فلسفي چې د هغې ته غوږ ونیسئ، د هغې پرچار وکړئ. په ځای د دې چې تاسو د دې پرچار وکړئ چې پلانکی سړی چې دی منافق دی او غدار دی. که څوک د محسن داوړ صاحب پلویان دي، هغه د هغې پرچار وکړي، د هغه فلسفي، د هغه پولیټیکل ایډیالوژي ته دی وګوري، هغه څه غواړي، هغه ملت څنګه رغول غواړي، هغه د پنجاب نه ولې د پوځ راغلی دی. که څوک د ایمل ولی خان صاحب پلویان دي، د ایمل ولی خان صاحب خپل خوره خپل اختیار ناره خو ډېره مشهوره ناره ده، دا یې اوسنۍ ناره خو نه ده، ډېره پخوانۍ ده. دا د روان انقلاب د باچا خان ناره سنوي خو نه ده. دا زلمې کل باید په دې ځان پوه کړي چې د پی ټی ایم خپل یو لاره ده. مخالفت ما څنګه ویل فطري شی دی، مخالفت کېدی شي، خو د مخالفت لارې دي، د مخالفت خپل یو تنظیم دی، یو اصول دی. ټوله دنیا کې کېږي، ما څنګه ته ویل د حابل او قابل نه راونیسه، د آدم او د ابلیس نه راونیسه، ته خلفای راشدینو پورې، ته اتاتورک پورې، تر د دې چشتیه او نقشبندیه ترمنځ اختلاف دی، ستا د سني او د شیعه ترمنځ اختلاف دی، ستا د پنجپیري او دیوبندي ترمنځ، بریلوي ترمنځ اختلاف دی. ان تر دې اوس چې زه دا خبرې کوم، دا خبرې دلته ستاسو په کور کې به ستاسې د مورجانې او ستاسې د میرمنجانې ترمنځ پسې خبره لانجه شوې وي، د تره او د وراره ترمنځ پسې خبره لانجه شوې وي. دا د پښتنو په کلو کې، په دې بانډو کې، په دې درو کې، په دې ښارونو کې چې په هر کور کې، یعنی داسې کور تاسو ماته خاندان نشئ ښودی چې د هغو ترمنځ به تربګني نه وي، د هغو ترمنځ به بدۍ نه وي. دا د مس مردان او دا د مس پیښور ترمنځ تربګني چې دا د ډولفین او مس مردان ترمنځ دا موجود صاحب، دا فطري شیان دي، د یو بل سره خلک مقابله کوي، دا مثبتې مقابلې په کار دي. په باړه ګلۍ کې د پښتو د املا په سر د عالمانو د پښتو ژبې د عالمانو ترمنځ نفاق په یا باندې راغلی او دا مانو راوستی، دا فطري شی دی. زما دلیل دا دی، ستا دلیل دا دی، خبره پاتې شوه او دا خبره خاموشه پرته وي دا نه ختمیږي، دا خبره که بنده پرته وي دا نه ختمیږي. زه په خوله لاس کېدم د دې سره خبره نه ختمیږي، زما په خوله پټۍ ودرول. دا خبره باید مکالمې په توګه باندې ډیبیټ په دې وشي، آزاد.
خوشحال خان خټک 400 کاله مخکې ویلي وو چې بندوبست د کائنات شي په خبرو، لسلو صدقه شه 100 تر زرو، دا د کائنات بندوبست په خبرو روان دی. خو خبره د خبرې په شان او هغه پښتانه زلمي چې دا د 13-15 کالو راسې په کوم لار روان شوي دي، د کم تصور لاندې هغو خپلو مشرانو ته یعنی د پښتون تحفظ ومن کشران باغه د ان پی مشران، د ان پی کشران باغه د پی ټی ایم مشران او د محمود خان اسدزي صاحب محترم سوره لوی پښتون درون شخصیت ته ظالمانه د خدای انصافدارو سوره لوی قرباني ورکړي دي، پلار وجل شوی دی، اوس ورته دښمنۍ دي. هغه سړی په تور ورځ په رڼا ورځ بدنامېږي، کنځل کېږي، ځکه چې رحمان بونیری دا خبر ورکړ. رحمان بونیری دا ذمہواری ده چې خبر ورکړي، دا ذمہواری ما اغسته د خبر ورکول. زه د فاشستانو، زه د اخوانیانو، زه د جی ایچ کیو د ضمیر پروشو د د د د د زرخریدو خبريالانو غلامانو خلاف چوپ خاموش نشم پاتې کېدی. دی به دا کوشش کوي چې رحمان بونیری به خاموش کینه. زه د خپل ظلمي کل سره ولاړ یم، زه به د خپل ظلمي کل روزنه او رهبری کوم. زه به دې ته دا وایم تاسو نه په اخر کې یو تاسو کوم. زه دا خبره بندوم دلته. 2 خبرې زما سره لوز وکړئ. ما ته نن د دې پروګرام په دې کمنټ کې ولیکئ. زه بندوم د خپل خبريالتوب، دا مایک بندوم، دا خپل بندوم. 1 کال پورې به زه غږ نه کوم. مالا ګارانټي راکئ چې د پی ټی ایم او ان پی او د ان ډی ایم او د پی کے ایم اف کارکونکو به د یو بل خلاف یا د دې مشران به د یو بل خلاف د نظریاتو په بنیاد، د سیاسي مفاداتو په بنیاد یا په بل بنیاد باندې د یو بل خلاف خبره نه کوي. او 1 کال بعد زه راځم او تاسو ما ته بیا ښایي چې محمود خان د اسفندیار خان لاس نیولی وو، اسفندیار خان چې دی هغه د منظور پښتین لاس نیولی وو، او افراسیاب خټک چې دی هغه د محسن داوړ لاس نیولی وو، خوشحال خان کاکړ لاس نیولی وو، آفتاب شیرپا سره یو ځای ناست وو. سهار غرمه ډوډۍ چې د هغه به په اشنغر کې خوړه، ماښام لاندۍ به ورته محمود خان اسدزي صاحب تنظیم کړی وي، په ګلستان کې الته بناست وي. دا ګارانټي به مال راکوي، نشي راکولی. ما ته پته ده دا ممکن نه ده. دا د انسان فطرت دی. اختلاف بد شی نه دی، اختلاف باید وي، خو د اختلاف یو حد دی، یو سره کرخه ده. دا د او هر دنیا کې داسې خلک وي. ګوره د یو کس سره کمپرومایز باید ونه شي. هغه کس چې ستاسو د ملت دښمن دی فاشست دی، هغه سړی چې ستاسو د سوچ او د نظریې او د جمهوری عمل مخالف دی، د اظهار ازادۍ خلاف دی، هغه سړی چې اخوانه دی، هغه سړی چې په چا خرڅ شوی دی، په دښمن خرڅ شوی دی. هغه خبرې پښتنو ظلمو چې د نن 15 کاله مخکې آصف غفور په نړیوالو پانګوالو په مرسته باندې په ای اس پی آر کې د پلان لاندې جوړ کړي چې مخالف د سوشل میډیا د لارې کنځې او ډلې جوړ کړي، فیک آی ډیز جوړ کړل، بوټس جوړ کړل په سونو زرګونو شمیره کې، او د عمران خان او د نواز شریف ترمنځ په جګړه کې هغه استعمالیدل. که تاسو په هغه لاره تلل غواړئ چې آصف غفور جوړه کړې وه، نو دغه لاره د ګټې لاره نه ده. آصف غفور لاره جوړه کړې وه چې مخالف کنځه، نیم کالینګ، بینډ ویګنینګ، تهمت، بهتان، الزام، غدار، تور، زانی، شرابي، ګناهګار، منکر، کافر، فسادي، دا ټکی د دې نه وړی. دا خو پروفیسر په دنیا کې د دې علوم چې باهران دي هغه راغونډ کړل، د یهودیانو ملکیتونه وو، پیسې وي. آصف غفور سے پاسېد او د پاکستان په ای اس پی آر کې هغه د عمران خان لپاره یو داسې تګلاره جوړه کړه چې هغه ټول مخالفین په ویرول، هغه پوه شو کار پوه شو. دا د ان پی سړی ولې دغه نه دا چریز د کوي چې د محمود خان اچکزي صاحب خلاف لګیا دی، د محمود خان اچکزي صاحب سړی ولې لګیا دی چې هغه د خوشحال خان کاکړ خلاف لګیا دی، د محسن داوړ سړی به د پی ټی ایم خلاف. نو صاحبانو د یو بل خلاف خبره غلطه خبره نه ده، کول پکار دي. خو د آصف غفور په جبه کې نه، د آصف غفور په فلسفي کې نه، د آصف غفور په سوچ کې نه. دا د پښتون یو آهنګ دی، یو فرهنګ دی، یو تاریخ دی، یو تمدن دی، تهذیب دی، د مشر او د کشر ترمنځ، د رور او د خور ترمنځ، د مور او د لور ترمنځ، د انګور او د خواښې ترمنځ. نو په خپل کلی کې وګورئ، 2 جماعتونه مو جوړ کړي دي، یو بریلی دی، بل دیوبندی دی، یو پنجپیری دی، بل تبلیغی دی، یو سنی دی، بل شیعه دی، یو نقشبندی دی، بل چشتیه دی.
نو په هر دور کې با په 1929 کې د امان الله خان خلاف حبیب کلکانی بچ سقاو راپورته شوی داسې بچ سقاونه داسې د دشمن را لګل شوی فسادیان چې دي هغه به تاسو ته وی چې د منظور پښتین صاحب او د محسن داول ترمنځ فساد ځکه جوړ شي رحمان بونری مرکه وکړه ځکه به ته وی تاسو په ځین کې بس وساسي چې تاسو د منظور پښتین د دغه نړیوال سوچ او فلسفي نه سوچ بل طرف ته واړی کم چې هغه د ملت د متحد کېدو پیغام پکې ورکوي او هغه نړیوالو ته وایي چې 22 کال راسه په دې سیمه کې جګړه کوي نو دا جګړه زما په وینه کېږي زما په خوله کېږي زما په وطن کېږي زه اصلي سټیک هولډر یم ما سره خبرو کا لیټس میک پښتونخوا ګریټ اگین دې ته به چا پام هم نه ځي ځکه چې شرارتونه دی هلته فاشستان ناستي تاسو له لاین درکې په غلان باندې بیا ور روانې او محسن داوړ وایي چې د تمام ملت د ریاست خلاف د فشار یوازنۍ لاره شریک سیاسي فشار دی د پیغام ته به څوک هم غوږ نه نیسي خو بیا به ورته وایي چې دا خو او وی به ورته څه رحمان بونری دا کار ځکه کوي چې رحمان بونری غواړي چې خپل یوټیوب کامیاب کړي چې مشهور شي چې ویوز او ریویوز واخلي کم سړی به درته دا خبره کوي هغه سړی چې تور کوټ اغوستی دی او سار د 2 کلیوالو ترمنځ سپي یو بل خرړولی و او په هغې باندې یو بل په لوړو والی او دې هغې ته ناست دی چې راشي پیستې والي چې وکالت ورله وکړي دا سړی به ته دا خبره کوي یعنې په خپله د سپي په خرړېدو باندې د پیس اخلي په خپله د اخبار په بیک پیج باندې د مس مردان او د ډولفن خبرونه چې دی کله ورکي نو په هغې د تنخوا جیب ته تنخوا ګزاري تاسو له چې جالي ډسپرین او پیرسټامل درکې د پاغي باندې جیب ته تنخالي د چې خپل ټرک اغسته دی د لاهور نه تر کراچۍ پورې به هینو پاغي باندې تنخالي ځکه چې د بچي غنم خوري جوار خوري وربشي خوري بسکټ خوري میوه خوري هغه ته ضرورت چې د پیسې وګټي ځکه چې د بچي انسانان دي خو رحمان بونری بچي خو انسانان نه دي یا خو فرښتې دي یا بونری ته ونه سلوار راځي یا بونری چې د باید کانه وخوري پنس پورې کانه وتړي نو راډک شو زړه یې سارولې نشم خوله ماته ښه ده خو ګنډلی نشم اجمل خټک صاحب د نظم دا مصره راته ذکر یاده شوه چې زه یم انسان یم دا زما پیشه ده زه به کار کومه زه نوکري نه کومه یوټیوب زه دې لپاره نه چلوم چې پښتانه به وجنګوم پښتون زلمي کل ته زه ویل غواړم چې بیداره پاتې شئ د فاشیزم نه د اخوانیزم نه د مذهبي سخدریزۍ نه د جی ایچ کیو د ضمیر فروشو خبریالانو د تصوراتو نه ملت له عمود راباسي نه دا پیغام به زه راپورته کوم زه بیا هم راپورته کوم زه یریږم نه دا خوله مې ماته ښه ده خو دا نشم ګنډلی البته هغه زلمی کل چې هغه په دې اوسني عصر کې غواړي چې په جمهوریت باندې په سیاست باندې او په مکالمه باندې او د خپل ډلې او د خپل ګوند او د خپل مشرتابه ملاتړو کې مطالعه ډېره کوي لوستل سیوا کوي خبرو ته غوږ نیول سیوا کوي په دې پسې مه ګرځئ چې په دیر کې چا واده کړی و هغه جنۍ بېوفا وخته که بېوفا ونه خته بخت رحمان ته فنسي کړي خبرو ته په ورځ کې 2 منټه وخت ورکوئ دا ډېر شی دی ټوله ورځ په دې په ټیک ټاک په دې مه تېروئ چې بخت رحمان نن بیا چا وسره تاسو وګورئ خبریالان په پښتونخوا کې وینئ که نه وینئ کله به بخت رحمان پسې روان وي کله دیر تر یعنې جوپې ور روان دا خبریالان نه دي دا خلک د کاروباریان دي دی به کلم تا ته دا خبره ونه کي چې د ملت مسله چرته ده چلنج چرته دی د ملت ستونزه چرته ده دی به وایرل ټیک ټاکرانو په شان دی ورخلاص وي هغه ځای کې چې کم دی یو سړي چې دی هغه دونه غټ ټوپ والی دی هغه ځای کې چا د امریکې نه دیر ته ښځه راوستې ده بخت رحمان نن نوي لطیفه ویلې ده پلانکي سړي نن نوي لطیفه ویلې ده او یو روزانه به یو غویمه به جوړئ تاسو کله د دې خبریالانو نه د دې ټیک ټاکرانو نه د فیسبوکیانو نه دا چې ځان ته د سړي زامن وایي د دې نه کله یو ځل یو داسې مناظره او ډیبیټ او خبره اورېدلې ده تاسو دا اورېدلي دي چې ډیورن لاین مسله ولیده تاسو ته کله دا اورېدلي دي چې نصیر الله بابر د طالبانو نه ټرکونه ډک کړي او کابل ته یې بولي دا څوک نصیر الله بابر اختر عبدالرحمن او جنرال ضیاء الحق څوک وو دا د جنرال ضیاء الحق کله تاسو دا اورېدلي دي چې د په فلسطین کې د فلسطینیانو میسکر کړی دی قتل عام کړی دا به مو نه اورېدلي چې پاکستان نه بلوچستان په سمره ور دي ولې ټوپک راپورته کړی دی دا به ونه اورېدلي چې د پښتنو په خاوره باندې 160 کیلومتره باندې 160 قسمه د منرلز دي دا څومره قیمتي دا به دا
خوشاټاري به کله دلته روان وي، کله به دلته روان وي، کله به دلته روان وي، کله به دلته روان وي، ځکه چې دا په دې ملت کې په شعوري توګه را پیدا کیږي. دا داسې نه ده چې ناڅاپه را پیدا کیږي. دا فاشیزم دی، دا اخوانیزم دی، دا مذهبي سختدریزي ده، دا د جی ایچ کیو پروجیکټ دی. لہذا بیداره اوسئ. زم بیدار یم، تاسو هم بیداره اوسئ. ما ته کمنټ ولیکئ، ما ته خبره وکئ. په دې خبرو کې که تاسو فکر کوئ چې زه په دې باندې ستاسو سره خبره وکړم، نو کولی شم. که تاسو وایئ چې نو ته غلی شه، جنګ به ختم شي، نو ما ته ولیکئ، زه به خبرې بندې کړم، زه به مرکې نه کوم. او که تاسو وایئ چې نه، دې له وده ورکول پکار دي، د دې مقابله پکار دي، دې ته خلي کې اصل نه دي پکار، نو بیا به داسې وکړو چې زه ستاسو سره نن یو لوز کوم. په تاسو کې په زلمي کول کې هغه که د اے ان پي دي، که هغه د ان ډي ایم دي، که هغه د پي کې ایم اف دي، که هغه د پي ټي ایم دي، یا د بل یو سیاسي ګوند سره تعلق لرونکي کارکنان دي، زه زلمی کول یادوم. زه هغه زلمی کول چې په سکول کې دی یا په کالج کې دی، په مکتب کې دی، او هغه په ډیبیټ او په مناظره او مکالمه یقین لري. راځئ زه دا ذمهواري اخلم چې زه دا کلچر شروع کوم چې ستاسو ترمنځ به څنګه چې په امریکا کې کېږي، څنګه چې په اکسفورډ کې کېږي، څنګه چې په نورو دنیا کې ډیبیټ ارینج کوم. 2 کسان ځان سره کینوم، یو دلته یو دلته، موضوع در کوم. تاسو ته یو 10 ورځې وخت در کوم چې په دې موضوع تیاری وکړئ. دا به دې دپاره نه وي چې دا یو کس پړ شي یو کس وړ شي، چې په دې کې د ذهني ډیبیټ مکالمې لپاره روزنه وشي. چې کله ته مخامخ کېنې، په منځ کې درېمګړی ناست وي، میډیټر ناست وي، مایک لګېدلی وي، کیمره لګېدلی وي، ته بیا محتاط یې. ته بیا نه وایي چې دا ډېر غټ منافق دی، دا نه وایي چې دا ډېر غټ غل دی، ځکه چې دا ډیبیټ نه دی، دا مکالمه نه ده، دا دریځ نه دی، دا تهمت دی، دا بهتان دی، دا بوی دی. دې سره ته ګټه نشي کولی، دې سره ته بیلات کوې. نو راځئ زه د ما ته ولیکئ کوم خلک تیار یې، هغه هلکان دي که جنکۍ دي. راځئ چې په دې باندې بحثونه شروع کړو چې ابورشن څه شي ته وایي. راځئ چې په دې باندې بحثونه شروع کړو چې د ایل جی بي ټي کمیونټي څه شي ته وایي. راځئ چې په دې باندې بحثونه شروع کړو چې مذهبي د سختدریزي اخوانیزم څومره خطرناک دی، ولې خطرناک دی. راځئ چې په دې باندې ډیبیټ شروع کړو چې ډیموکراټک پروسس کې پرمختګ څنګه کېدی شي. راځئ چې په دې بحثونه شروع کړو چې سیاسي مزاحمت او وسلوال مزاحمت کې څه فرق دی. تیار یې؟ راځئ زه تیار یم. او اونۍ کې به یو ورځ تاسو سره زه بحث کوم. ما ته ولیکئ په کمنټ کې کم خلک تیار دي سره کوم. خپل خیال ساتئ، په دې باندې مه خطا کیږئ چې رحمان بنیری د لاسه په دې دنیا کې جنجال دی، په دې ادم خان درخانۍ ترمنځ عشق دی، ځکه نو ناکامه شوی چې رحمان بنیری ورته ویلي، یا د کونړ غلام محمد چې دی په بانډیل کې، ځکه ورته خلک ناسو چې رحمان بنیری لمسولی، حبیب کلکانی د امان الله خان خلاف رحمان بنیری راپاڅولی، د خلفای راشدین ترمنځ اختلاف رحمان بنیری راوستی و، حابیل او قابل رحمان بنیری جنګولي. داسې نه ده، دا انساني فطرت دی. پام وکئ، سوچ وکئ، د فاشیستانو خلاف بیداره اوسئ. خپل خیال ساتئ.